د نن ورځې تازه او مهم خبر راشد خان 4 کاله وروسته افغانستان ته ستون شو. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو پام وکړئ، د نن ورځې مهم خبر ده. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی راشد خان 4 کاله وروسته افغانستان ته ستون شو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي راشد خان چې تیرو څو کلونو کې د بوخت مهالویشت له امله نه و توانېدلی هیواد ته راشي، نن سهار کابل ته راورسید او د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس او اجرایوي رئیس له لوري ورته کابل نړیوال هوایي ډګر کې ښه راغلاست وویل شو او کرکټ بورډ ته د یو لړ مراسمو په لړ کې بدرګه شو. راشد خان د نړۍ په بېلابېلو لیګونو کې لوبیږي چې وروستی یې د هند غوره لیګ سیالۍ وي چې د دوی لوبډله له مخکې تګ پاتې شوه. دوستانو، دا د نن ورځې تازه او مهم خبر. که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.